السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن یو کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر له فقر او غربت سره مخ دی. نو دوه بااحساسه وروڼه مرسته رالیږلي، دغه دې خورکي ته ورکوو. احساسات یې له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خورې، ښه یې؟ ښه یو خورې، ته خپله ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ ښه دي، شکر دی. یو نو هېڅ هم نه لرو، قرارې ناست یو. خاوند دې چېرته ده؟ هغه نشته، په دې اختر شپو کې هغه نشته، سروبي ته تللی، پلاستیکونه راټولوي. سروبي ته تللی پلاستیکونه ټولوي؟ سروبي ته تللی دی، ته کاروبار یې نشته، ځي پلاستیکونه راټولوي، ماښام دپاره بچو ته یو شی راوړي. نو دا پلاستیکونه څو روپۍ کوي؟ ماښام چې راځي څو روپۍ؟ کله 100 او کله 500 او کله 1.5 همداسې کوي. نو نه کېږي، نو څه به وکړو. نو اوس تاسو اختر ته څه راوړي؟ نه هېڅ شی هم موږ نه دي راوړي. ناست یو، نو ماشومان وایي مورې خلکو اختر ته شیان راوړه، موږ قرار یې ناست یو، هېڅ شی نه لرو. نو څه وکړو چې رانه غواړي موږ ورته حیران کښېنو. څه وکړو، هېڅ هم نشته دی، قرار یې ناست یو. ماشومان یو شی او بل شی غواړي، مورې خلکو اختر مېوې شیان راوړه، موږ همداسې ناست یو. او جانې څه وکړو، حیران به حیران یو، نور څه شی ترېنه راوړو ورته. بې جوابه پاتې شو، هېڅ هم نه لرو. جر اور سو زړه مې ګنډلو. ښه خورجانې، خیر د الله مهربان دی. دا د هغه وروڼه چې مسافر دي، بل هېواد کې اوسېږي، هغوی د تاسو ته هر څه لیږلي. لومړی دغه پیسې واخلي، 50,600 دي، د لندن نه عزیز ورور رالیږلی. دغه وشمارئ. تر وشکېدلو زخم سو پاته. څو دي؟ 15,600. ښه، دا د دې لپاره مې درته راوړو ځکه چې ستا د خاوند کار نشته، نو په دې باندې ترکاري او دا شیونه به ځان ته اخلي. او بل ورور د امان الله په نوم د سعودي نه موږ ته پیسې رالیږلی او چې څو کورنۍ ته ورکړي. نو دا لومړی کورنۍ ده چې دغه سودا موږ ورته راوړی دی. دغه د تاسو خپله وګورئ. هغه ماته وویل د اختر میوه ورته واخله. دا د تاسو خپله وګورئ، هر څه مو ورته راوړی دی، هر څه پکې دي. نو دا د ماشومانو لپاره څپلۍ، جامې، دا د کلچه مټایان هر څه م راوړی دی. او دا څپلۍ دي د ماشومانو، او دا یې جامې دي چې موږ ورته اخیستي. ځکه هغه ورور ویلی و چې اختر دی، باید هر کورنۍ ته دغه میوه، وچه میوه او جامې واخلي. نو دغه م راوړو، هغه پیسې م ورکړه تر څو د خپل د کور خرچه وکړي، ځکه په وچه میوه یوازې نه کېږي. ښه خورې، دغه دواړه وروڼه چې دغه مرسته تاسو ته لیږلې، دې ته څه ویل غواړئ؟ دغه وروڼو نه زه ډېره خوشحاله یم چې موږ سره مرسته کوي او د غریبانانو پوښتنه کوي. موږ هېڅ هم نه لرو. دغه وروڼو نه زه ډېره خوشحاله یم چې اختر ورځې دي موږ سره یې مرسته وکړه او موږ سره کومک کوي. اوس اختر خو به په خوشحالۍ در باندې تېرېږي که نه؟ انشاءالله، ځکه هر څه د پوره شو او په دې باندې خپل ضرورت پوره کړي. د امان الله ورور او عزیز ورور څخه نړۍ مننه کوم چې له دې خورکې سره مرسته وکړو. دا د اختر شپې ورځې دي او تاسو خپله ولیده چې څومره ناهیلې ده. نو اوس لږ ذره په شونډو یې مسکا راغی، ځکه چې لږ ضرورت یې پوره شو. ماشومان هم لري، نو هر یو ګوري چې کور ته هر څه راوړي، دوی سره هېڅ هم نشته. نو لږ ضرورت یې پوره شو. الله دې هغه خوشحاله لري، الله دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي. نړۍ مننه کوم له دې دواړو وروڼو څخه. نو که چېرې غواړې مرسته وکړې، زما د وټساپ شمېره ده 080 څخه سرې سوي در پسې شونډې